السلام علیکم زه فواد باچا نن به تاسو یو خبره کوم د سکول په باره کې اف کورس زه تلم کلی ته کلی کې موږ یو ټایم وخت په موږ هلته تقریبا چې کنه نه نیمه میاشت په موږ وخت کې او لاړو انجوایمنټ یې وکړو ویو کتل یاره چې حالات څنګه دي او څه نمونه چل دی که نه ځکه چې موږ دلته ناست یو اس کې موږ ته پته دومره نه لګي په کلي کې حالات او صورتحال څنګه دي هغه موږ وکتله موږ په خپله باندې ویټنس کړو honestly there is one more thing یو بل شی داسې دی چې بایجانه یو خو زموږ خلک چې کوم دي هغه سکول له ځي خو سکول نه کوي څه پوه شوې سکول له ځي خو سکول نه کوي هسې سکول نه ځي او هسې د سکول نه واپس راځي او بل دا دی چې یو شی ما بل نوټ کو زموږ خلک چې کوم دی د نوي ینګ جنریشن چې کوم دی هغه به څه وایي هغه وایي یاره دلته جاب نشتی په پاکستان کې د سکول څه پیدا نشتی یا زه ځمه بهر ملک ته ځمه بهر ملک کې به ته څه کوې ته به بیا دلته ګورې چې د پیزې کار به کوې د اوبر کار به کوې که ته به څه کوې ستا سره پروفیشنل جاب نه وي په دې ملک کې بس ستا داسې حال یې که لکه څنګه چې په پاکستان کې بیا د خلکو حال وي دا ګاډۍ خلکو راغستې دي او خولۍ پې بهیږي دغه شان دي بس ستاسو دا کار خو سلایډلی ورک په جدایي او مطلب دا دی چې سړیواله به ستاسو وي د هغې لپاره ګوره سبق چې کوم دی سبق ډېر زیات لازمي شی دی تاسو ما مخکې هم ویلو د ماسټر ډیګرۍ نه بغیر کوشش وکړئ که نه چې بیچلر سره خامخا ماسټر چې دا مست چې د هغې نه بهر تاسو مزې د هغې نه بهر ملکونو ته تاسو کوشش کوئ او تاسو وایئ چې زه به لاړ شم هلته بیا زه خپل کار کوم او کېږي به اټس ناټ پاسبل هلته بیا نه شي کولی هلته بیا دنیا شی کانټریکټس راځي تا ته او دنیا شی کارونه تا ته راځي چې هغې کې بیا تا ته ډېر زیات مشکلات راځي نو ښه خبره ده چې ته د هغې نه مخکې خپل تعلیم ختم کړې